او ایاز وزیر صاحب چې دغه سړي باندې منظور جانان چې بد لګېږي نو بیا ګل خان د انقلاب خبرې ولې کوي. په کوم کلي کې چې امن او سکون وي، په کوم کلي کې چې امن او سکون وي، یقینا به ښه د دې کلي ژوندون وي او ښه کارونه ښه سړي کوي افګاره بې غیرته چارې نه کړي چې پښتون وي. جناب اویس کرنی صاحب ته خواست کوم چې راشي او موږ ته خپل خوندور کلام پیش کړي. د کونډیانو نیکم خان زوی اویس کرنی صاحب دروند تاړه ورته ووایو. خبره لنډه د اشنا نور پښتانه مه وژنه، هر څه ته واخله جسته نور پښتانه مه وژنه. او دوی که غلطي کړې وي زه درنه معافي غواړمه، باداره بس سبا بیګا نور پښتانه مه وژنه. اویس کرنی خو خدای گو دوی باندې آباد یم یاره، دوی می بدن دی دوی می سا نور پښتانه مه وژنه. راغلو شاغلو مېلمنو شاعرانو صاحبانو د دې کلي ننګیالو غیرتیانو پښتنو السلام علیکم. موږ لیوني او فیرنګي پسې خبرې کوو، موږ لیوني او فیرنګي پسې خبرې کوو، آئین کو ګوره آئین هم فیرنګي جوړ کړای. او ایاز وزیر صاحب چې ته چې د دمل شوې نو ته کړلې سپین مسلمان، ما بغاوت وکړو نو ما نه باغي جوړ کړای. ته چې د دمل شوې نو ته کړلې سپین مسلمان، ما بغاوت وکړو نو ما نه باغي جوړ کړای. او دا چې پنجاب په من موږ په لړزان یو واړه زه پرې پوهېږم څه چل دغه سړي جوړ کړای. او د حق خبره کړي کتا غوندې یو سل لاړ شي دغه عادت خو له بچپنه اویس کرني جوړ کړای. او موږ بې ګناه په داسې حال مړوي دغه یو کس مو په کمال مړوي. او اوس یارانې نسته هوښیار سیاره انډیوالانو سنډیوال مړوي. او ما ترې سوال وکړو موږ ولې وژنې، بادار به ما په دغه سوال مړوي. ما ترې سوال وکړو موږ ولې وژنې، بادار به ما په دغه سوال مړوي. او د وخت ابو جهل پسې شوی داسې ابوبکر کران غوي بلال مړوي. اویس کرنی موږ بې ګناه پښتانه موږ چوک په شر چوک په جنجال مړوي. او یو د غزل چو شیر نه نور چې دا کس پاگل دی دې جناب خبرې ولې کوي، بد پسې وایي د پنجاب خبرې ولې کوي. او دا جوړې فعل ازل راغلی پښتونخوا ته خلکه له جنګ خبر نه ده رباب خبرې ولې کوي. او ایاز وزیر صاحب چې دغه سړي باندې منظور جانان چې بد لګېږي نو بیا ګل خان د انقلاب خبرې ولې کوي. دغه سړي باندې منظور جانان چې بد لګېږي نو بیا ګل خان د انقلاب خبرې ولې کوي. او دا چې میدان ته خپل حق دپاره نه راوځي په کور کې ناسته د حساب خبرې ولې کوي. او خیام صاحب بیا ادبي د معافي روح الامین صاحب چې اویس کرنی زمون قتلو باندې خاموشه مولا، اویس کرنی زمون قتلو باندې خاموشه مولا، ما ته ګناه د ثواب خبرې ولې کوي. او ولی الله صاحب ولی الله د دپاره او فرمان جیز دپاره یو نظم چې دلته پښتنو به چې د ستا په مینه ناست کو، دلته به چې یو بل په تا پسې اواز کو، ننګ و نموسنا وې ته ورځه غرض دې پاتې وي. مونږ د پښتنو ظلمو څخه جذبې تللی دي. هغه چې ټینګول کېدل پاکستانیان څه شول، هغه چې په خپل وطن مین و افغانیان څه شول، هغه بدوران څه شول او هغه شنم زریان څه شول. کوم طرف ته لاړل خدایا هغه مسلمان څه شول. چا به چې دشمن پسې شباز غوندې پرواز کو، ننګ و نموس ناوې ته ورځه غرض دې پاتې وي. مونږ د پښتنو ظلمو هغه جذبې تللی دي. هغه کسان نسته
ډېر ډېر مننه. هغه کسان نسته چا چې حق ته حق ویلی دي، لرې د کابل او کشمیر دلته جنګېدلي دي، څوک چې خپلو وینو په ویلو کې لمبېدلي دي، او تاسو دپاره څوک چې خپلو وینو په ویلو کې لمبېدلي دي. ای ضمیر فروشه ستا جذبات چې خوبولی دي، هغه علي لاړو چې اواز به ممتاز کو، ننګ و نموسناوې ته ورځه غرض دې پاتې وي. مونږ له پښتنو ظلمو اوس هغه جذبې تللی دي، تل چې د وحشت نرې وهم سیره ګریوان سره، مرم به خو مړ کېږه به ارمان سره ارمان سره، څه وکړم غرض نه ډک جهان سره، بې له خدایه څوک دي ما کونډیانو نیکم خان سره. وایو کنه وایو کنه آیاران مې څه شول چې چترکو ته یې باز کو، ننګ و نموسناوې ته ورځه غرض دې پاتې وي. مونږ له پښتنو ظلمو اوس هغه جذبې تللی دي، او تاسو کلي کې چې هر مازدیګر جنګ وي، دا به تا ورکړی شنو بنګړو ته شرنګ وي. زه به خاورې د ستا سپینه خولګۍ وخورم چې تړلی دی په باجرو کې غولډنګ وي. زه به خاورې د ستا سپینه خولګۍ وخورم چې تړلی دی په باجرو کې غولډنګ وي. او ما کونډیانو نیکم خان ته سزا راخو که لاسونه شا تړلي د ملنګ وي. او دلته سکیب او شاکر یو بل ملګری د هغو دپاره یو څو شعرونه چې داسې چې راګورې راته زړه غواړې که نه غواړې، داسې چې راګورې راته څه غواړې که نه غواړې، زړه به درله درکمه ته زړه غواړې که نه غواړې. او څه وایې مین زړه که دیدن غواړي شیخ اګرم نه وي، ته چې کله تږی سې اوبه غواړې که نه غواړې. څه وایې مین زړه که دیدن غواړي شیخ اګرم نه وي، ته چې کله تږی سې اوبه غواړې که نه غواړې. او چیرې دې په سپینه خوله افګار ته داسې ونه ویل، و خوله دې خوږه ته راشه خوله غواړې که نه غواړې. ډېر ډېره مننه.